شمالي وزیرستان ایجنسي هغه قبایلي سیمه ده چې د افغانستان سره په پوله پرته ده. دلته په تیرو وختونو کې د توندلارو، طالبانو، القاعده ډیره غلبه پاتې شوې ده. د شمالي وزیرستان ایجنسي پولیټیکل ایجنټ ښاغلی کامران افریدی صاحب راسره ناست دی. دوی نه به د دې ځای د نوي صورتحال په حواله باندې معلومات اخلو. د اپریشن نه دې خواته د ایجنسۍ صورتحال څنګه دی د امن په حوالې سره؟ نارت وزیرستان چې څنګه چې تاسو خپل تمهید کې ویلو چې هغه ایجنسي وه چې په هر ورځ باندې به دلته چې کنه مړي وو، لاشونه به وو، شهدا به وو، او یو لایف پیرالایز شوی و په دې علاقه کې. الحمدلله نن تاسو راغلی، تاسو خپله هم وکتو ویپن کلچر په مکمل طریقې سره ختم شو. دومره پورې چې د غلا کلچر ختم شو. خلک نن ماښام هم بغیر د هتیارو، بغیر هغې خپل یو کلي نه بل کلي ته بازارونو ته امدورفت چې دی ښه امن سره شروع دی. سکولونه آباد شو، هسپتالونه آباد شو، دومره پورې چې نارینه جینکې او دا ټول چې سکولونو ته تګ شروع شو. پی ایس ایف د ضربې ضب عملیاتو ته که موږ ګورو نو تر اوسه داسې لوی نومونه مخې ته نه دي راغلي د توندلارو چې ګینې پلانی کمانډر وویشتی شو یا ونیولی شو. آیا تاسو ډاډه یې چې دوی بیا دې سیمې ته نشي راتللی او بیا دا کم امن چې په ځای شوی دا بیا تالا ترغی کېدی نشي؟ جی دې ځلې کم کس چې تښتېدلی دی او بل دشمن په ملک باندې او زموږ د ملګرو وروڼو په ملکونو باندې پټ ناست دي او هغلته چې دی هغلته نه هغه طریقه کار جوړوي، نو هغوی خو هغه ځای کې تر څو پورې خو چې نه راغلی پورې مړ کېده او کول سمول خو مشکله خبره ده. خو ټیرریزم چې دی هغې صرف او صرف وجه د دې خلکو ته لاره ورکول دا شانتې نه وه چې عوام تیار ناست وو. دلته انډر ډیولپډ ایریاز وو، تعلیم فقدان وو، سرکار موجود نه وو، نو هغه خلکو ته موقع میلاو شو چې هغوی راغله او هغوی خپلې جړې دلته ښخې کړې. اوس مونږ د دې علاقې نه د هغوی جړې صفا کړې، جړې ختمې شوې. اوس هغه بوټی دوباره په دې خوره باندې نشي لګېدی. اوس سرکار خپل غلطیانو احساس وکړو چې څومره غلطیان سرکار نشي ور د خلک چې څومره وخته پورې مونږ خدای په اسره پرېښو هغه غلطي به سرکار دوباره نه کوي. اوس دا سرکار هم دلته نه واپس تلو نه دی، فوج دلته نه واپس تلو نه دی، دا په ګراوند باندې موجود دی او دا همیشه دپاره به اوس دا شانتې وي. څونه خلک چې بې کوره شوي په هغې کې څونه واپس خپلو سیمو ته راګرځېدلي او څونه اوس هم د کډوالۍ ژوند کوي؟ جی تقریبا 80% چې دی خلک زموږ ټي ډي پیز چې دی هغې ریټرن وشو خپل علاقو ته. 20% پاتې دي. هغه علاقو کې څه علاقې خو دا شانتې چې شوال والا دي، نو شوال کې زیاتر نومیډک خانه بدوشي ټرنډ لږ زیات دی. دا جاني خیل بکه خیل والا خلک هم پکې شته کې شامل دي او باقي دا مداخیل اور دا علاقې اور د کور ایریاز کې لږ ډېر ایریاز پاتې 20% نور خو تقریبا واپس شو. مونږ چې راتلو په لارو مې ولیده چې ماتې کنډوالۍ وې، کورونه پرېوتي، هوټلونه پرېوتي، حتی د میډیا د خبرونو تر مخه پوره مارکیټونه د منځه تللي، د خلکو کورونه ختم شوي دي. د دې د بیا ودانۍ دپاره څه لایحه عمل دی؟ چې کم چې کورونه غورځېدلي هغوی ته خو سرکار کمپنسیشن ورکوي خپل علاقه کې، او چې کم مارکیټونه دي د مارکیټونو نه تاسو به کتلی چې ډېر مارکیټونه تاسو نوې وکته چې کم جوړېږي بزنس اکټیویټیز دپاره. زمونږ تقریبا 8-9 مارکیټونه په مختلف ځایونو کې روان دي. میران شاه چې کوم مین بازارز دي هغه نسپاک نه سروې شوی ده، 45 انجینیر ډیو والا جوړوي په ماسټر پلانینګ په حساب باندې. نو ډیفینیټلی هغه یو نوې ښار په شکل باندې راتلونکی دی. خو دې کې ډیلیز کله کله د مین مارکیټونو خبره کوم د عوام طرف نه هم ده چې عوام یو دا شانته کمیټي با اختیاره کمیټي جوړه شي چې هغه په دې کې کنسلټنسي سرکار سره وشي چې د دې په مرضی باندې کار هم وشي او فردر مونږ دې ته دا هینډ اوور هم کو. هغې کې هغوی لږ رستو پاتې دي مین بازار کې. وجه دا ده د سلو کار نور ارد ګرد چې څومره وړوکې مارکیټونه بزنس اکټیویټیز باندې ښه زور شور سره کار روان دی. د چا کورونه چې تباه شوي دي هغې ته سرکار 4 لکه روپۍ ورکوي، حالانکې د دغه خلکو دعوه ده چې د خلکو د کورونو نه د کروڑونو روپو سامانونه ورک دي. آیا دا به د انصاف تقاضې پوره کوي؟ جی دا خو د پولیټیکل ایڈمنسټریشن یا موجوده فورس کمانډر چې کوم دلته ناست دی جی او سی صاحب د هغې ډیسیژن خو نه دی، دا خو د سرکار ډیسیژن دی. او دا هغه ټایم کې چې چې کله د نارت وزیرستان خلک ټي ډي پي شوي نو دا د ساوت وزیرستان چې خلک نن 8 کاله 10 کاله مخکې ټي ډي پي شوي نو هغه ټایم د هغې وخت کې ډیسیژن شوی. دې کې زما خو څه کمنټس نه وي دا شی. دلته په دفترونو کې، په هسپتالونو کې، په سکولونو کې ښځې استادانې، ډاکټرانې، انجینرانې اوس ډیوټیانو له راځي کارونه کوي؟
او چې کافي حده پورې سکولونو ته هم ټیچران 60 to 70% ټیچران واپس را رسېده او هغې کار شروع کړ. باقي چې کم نه راځي هغې خلاف هم کمپین شروع کړی. ډیفینیټلی ډېر سټریک ایکشنز هم ډسمسل ما خیال 2 ورځې مخکې 72 ټیچرز مونږه ډسمس کړه فرام سروس. اور شارټیج شته اسپیشلی فیمیل ډاکټرز راځي نه کار له دلته. په ټوله شمالي وزیرستان ایجنسۍ کې د ښځو دپاره څونه کالجونه فعال دي؟ جی کالج د ټایم نشته، های سکول فعال دي، کالج فعال نه دی، هغه به ډېر زر فعال کیږي، تقریبا یو میاشت پورې به هغه مونږ فعال کوو. په ایجنسۍ کې وامې اورېدل چې صرف ایک یو بینک دی هغه هم ستاسو د دې کالونه یې دننه د ټلیفون سهولت نشته، د بجلی نشته، د دغه پسماندګۍ لرې کولو باوجود څنګه د عوامو نه هیله کېدی چې دوی به بیا د توندلارو لاسو ته نه ورځي؟ جی چې کم سپیډ سره د بجلی ټلیفون نیټورک بحال شو دا امید هم نو. ټوټل وایر انډرګراوند کیبل سیستم د وابډې ډېر غټ نقصان شو. چې کم سپیډ سره روان دی ما ته امید دی چې زیات نه زیات به دا تکلیف خو به وي. مونږ خو په یو شپه کې ټول بنیادي سہولتونه په یو شپه کې نشي پرووایډ کېدی، مګر دا چې کم سپیډ سره کار روان دی او کم پلان جوړ شوی دی یو کال پورې به دا شیزونه انشاءالله تعالی ټیک وي. مونږ چې راتلو په ټوله لاره مو وکتل چې په چک پوسټونو باندې زنانه، نارینه، بوډاګان، سپینګیري تر ګنټو ولاړې لټونه کېږي. آیا دا تکلیف نه دی او که دی نو د دې د ختمولو څه لارې چارې شته؟ جی بالکل تکلیف دی. دا سوال خو تاسو جنرال صاحب نه هم تپوس کړی، هغې خپل هم تاسو ته دا ووایي چې موږ دې دپاره یو سیسټم پلان کوو اور عنقریب یې جوړولو کوشش کوو چې هغه سویپ کارډ الکترونیک کارډ سیسټم شي چې کس راځي بجای دا چې مینوال سیسټم سره د هغې کلیرنس کېږي. خو چې تر څو پورې هغه نه شوی نو هیډ کوارټر 7 ډیویژن چې کوم د لا ان order ریسپانسیبل ده هغه وایي چې مونږ ریسک نشو اخیستی د انساني زندګیانو چې سبا دلته هم هغه حساب چې کوم په کورم کې وشوه یا په نور ځایونو کې دماکې وشي او انساني زندګي ضیاع وشي نو هغې ته به هم لږ شانتې ګورو کله کله، هغه ضروري وي. انتظامی چارې په عملي توګه تر دې وخته فوج په لاس کې نیولې دي که نه د انتظامیې په لاسو کې دي؟ تاسو سره دي؟ جی انتظامیه چې خپل کار دی هغه انتظامیه سره دی او فوج زموږ مدد کوي په هغې کې. دغه بیا آبادي، سړکونه جوړول دا خو ټول انتظامي کارونه دي، بجلی راوستل، ټلیفون، انټرنیټ، خو تاسو دې کې هم فوج ته لیوالی هغې ته ګورئ. اصل کې هیومن ریسورس او سکلډ هیومن ریسورس نه فایده وچتول څه غلطه خبره نه ده. فوج سره سکلډ هیومن ریسورس اویلیبل دی اور تعداد کې هم دومره دی چې دې ټایم کې موجودګي په ګراوند باندې دومره زیاته ده چې اگر انتظامیه د هغې نه دا فایده اوچته نه کړي نو دا به انتظامیه بېوقوفي وي بیا. مینوالو تاسو واورېدې د شمالي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ ښاغلي کامران افریدي صاحب خبرې. دوی مطمئن دي چې دلته په کم رفتار باندې د ترقۍ کارونه روان دي د دې په نتیجه کې به بیا توندلارو ته موقع په لاس را نشي چې دلته بیا په خلکو باندې ځانونه مسلط کړي. خو ولې نن هم په شمالي وزیرستان کې د زیاتره خلکو په سترګو کې یو سوال ګرځي چې آیا دوی ته ورکړی شوی دغه امن به دایمي بڼه ومومي که نه؟ فاروق فراق، وایس اف امریکا، ډیوا.